او ملګرو پی ټی ایم د ولسونو خبره کوي. پی ټی ایم د دغو په سر جنګ کړی دی، د دغو په سر جګړه کړې ده چې موږ ته نه خرا د جرنیل خلاف ډېر خلک نارې وهي، منني وهي، خو د پرسې په سر دا د ولسونو په سر جګړه پی ټی ایم وکړه، دا د ولسونو په سر جنګ پی ټی ایم وکړ. ځینې خلک وایي چې ټوپک یې حل دی. ورور حل یې ماته معلوم دی، ته ما راشایه، خو زه چې خپل کام راویښ کړم، زما کام نن هم له ازادي لمانځي. ته د څه شي ازادي ته لاړ شمه، د څلور شاید امنیت ما سره به چیرې ګارډ زیات شي، ښه ډېر ټوپک ماران به شي راسره، عدالت ما ته به چیرې په عدالت کې لږ څه انصاف ملاو شي، تعلیم زما د بچو به ډېر شي، معیشت زه به پیسې وګټم. دا ولسونه به څه کوي یار؟ دا ولسونو معیشت به کله په مغزي، د دغو ولسونو امنیت به کله په مغزي، د دغو ولسونو عدالت به کله په کېږي، د دغو ولسونو تعلیمونه به کله په مغزي. دا چې رړۍ لګولي دي دا ته خلک سوچ وکړي. دا په دې حالاتو کې دا چې اوس موږ ورسره تېرېږو، یوازې حل یې څه دی؟ ولسي مزاحمت، خو چې منظم وي، غیر منظم نه. غیر منظم تنظیمونه هیڅ ګټه نشي راوړلی. موږ په شخصیاتو پسې به نه ځو، موږ به په اصولو په بیانیه پسې ځو. لہذا که ته تیر تاریخ وګوره، آیا په یو وخت کې دا نن چې څومره عوام دی په ټول پاکستان کې تر دې زیات خلک خو یوازې د پیپلز پارټۍ بوټو سره خو شته ورسره نشته. یو وخت کې نواز شریف سره و، یو وخت کې اکبر سره و. ولې لاړل؟ هغو خلکو ته دوی یو بیانیه مخکې راوړله، وروسته یې خپله بیانیه سره دروغ کول، دوکې یې کولې، نو خلک ځینې لاړل. دلته به د یو بیانیې سره اصولي موقف سره ته پر مخ ځې. ته به د ولسونو مزاحمت کوې، ته به ولسي مزاحمت کوې. زه که پارلمنټ ته لاړ شمه، د څلور شاید امنیت ما سره به چیرې ګارډ زیات شي، ښه ډېر ټوپک ماران به شي راسره، عدالت ما ته به چیرې په عدالت کې لږ څه انصاف ملاو شي، تعلیم زما د بچو به ډېر شي، معیشت زه به پیسې وګټم. دا ولسونه به څه کوي یار؟ دا ولسونو معیشت به کله په مغزي، د دغو ولسونو امنیت به کله په مغزي، د دغو ولسونو عدالت به کله په کېږي، د دغو ولسونو تعلیمونه به کله په مغزي. دا چې رړۍ لګولي دي، دا دوکانداران، دا دلته د تازیان چې کوم دي، دا مزدوران، او ملګرو پی ټی ایم د ولسونو خبره کوي. پی ټی ایم د دغو په سر جنګ کړی دی، د دغو په سر جګړه کړې ده چې موږ ته نه خرا د جرنیل خلاف ډېر خلک نارې وهي، منني وهي، خو د پرسې په سر دا د ولسونو په سر جګړه پی ټی ایم وکړه، دا د ولسونو په سر جنګ پی ټی ایم وکړ. د هغې دپاره پی ټی ایم لاره غوره کړه. پی ټی ایم د مفاهمت لاره نه ده غوره کړې، پی ټی ایم د ذاتي ګټو لاره نه ده غوره کړې، پی ټی ایم د مزاحمت لاره غوره کړې ده. او مزاحمت څنګه کېږي؟ یو ځل به ته په خپلو ولسونو کې ملي فکر جوړ کړي چې دوی کم سے کم پوه ولري. ځینې خلک وایي چې ټوپک یې حل دی. ورور حل یې ماته معلوم دی، ته ما راشایه، خو زه چې خپل کام راویښ کړم، زما کام نن هم له ازادي لمانځي. ته د څه شي ازاد یې؟ د چا نه ازاد یې؟ په څه شي کښې ازاد یې؟ یو ځل به کام پوه ولري، ملي فکر به لري. بیا چې ملي فکر ولري، بیا به دی منظم تنظیم لري، اشخاص مقابلې نشي کړی. د پاکستان څومره ډېرې سیاسي پارټۍ دي، د هرې سیاسي پارټۍ لیډر که چیرې فیصله وکړه چې نن نه پس زه او زما فیملي خاندان نور سیاست نه کوو، نو هغه پارټي پاتې کېږي؟ نه پاتې کېږي، هغه ختم ده، نه پسې ځي خلک. خو البته که مخالف قوتونو فیصله وکړه، یو جرنیل وویل چې زه نه کوم نو کوي، خو بیا اثر نه پرېږدي. ولې؟ هغه منظم طریقه تا ته راغلي دي، هغه د یو بل خبره مني، هغه تنظیم لري. ځکه پی ټی ایم یو منظم تنظیم لري، منظم تنظیم جوړوي چې پښتونخوا یو منظم تنظیم جوړ کړي. یو تنظیم جوړ کړی دی،